السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن موږ غواړو چې د بقا کوم ورونه او دوستان چې د مرستې نه پاتې ده دوی سره خپل مرستې ادامه ورکړو. او څنګه چې تاسو ته معلومیږي لاره ډېره اوږده ده او فعلا غرمه ده، موږ لږ ناوخته ورسېدو او غواړو چې د بقا کوم ورونه چې پاتې ده د مرستې نه دې ته خپل مرسته ورسوو. نو تاسو موږ تعقیب کړئ، موږ سره راشئ. ورونو، نن زمونږ ورور الو خان چې دی کور ده او په دغه حالت قرار لري چې کور یې ړنګ شوی ده او غواړو د دې نه اول د دې حادثې په هکله پوښتنه وکړو. د دې پېښې په هکله لږ موږ ته معلومات راکړي. Pesa o dasa po kam dve bazu waspa. Ish po kir kana na vi. Wata sali ba bidyaro wati da wali na kara dang so mis tai bas karali. Manera re mukamal huwa ta karna. الحمدلله. زخمی نیول که بچه‌ای من زخمی هنر داره در زخمی. هر شاد مخکې سره پناه ده. نو موږ د باران رحمت خیریه بنسټ لخوا نه تاسو 15,000 افغانۍ نقد مرستې کوو چې تاسو په دې کوم شي ته چې ضرورت لرئ هغه به ځان ته واخلئ او د خپل زخمیانو لپاره دوا واخلئ. نو دا 15,000 افغانۍ تاسو د باران رحمت نه ډېر مننه مستری غونډاري وکړه مستری نقد پیسې نه راوړي. مننه تاسو همچنان. مننه خیر اوسئ. که من هستم خریدارش بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من به من گو حاجت خود را اجابت میکنم آنی طلب کن آنچه میخواهی مهیا کردنش با من. السلام علیکم ورحمت الله. دوستای محترم، قسمی که میفهمین امروز روز دوم و هوام بسیار گرم. حاجی صاحب حسیب الله نظر به مشکلات و دی کوها بالا و پایین و راه بسیار صعب العبور بود، کم ذره به تکلیف شده، مریض است دیگه. من خواستم امروز شروع کنم. از باجی اجرام کوشش میکنم که بعضی دوستا را همراهشان من مشاهدت کنم از طرف حاجی صاحب حسیب. دیگه این فامیلی که شما میبینین یک تن برادر ما که دیده و شهید دادن. برادر ما نکمت خان که مسئول خانه است و سرپرست دیست که اینا اینجا یک تن از اعضای فامیلشان به سبب زلزله که اینجا وقوع پیوسته شهید شده و دیگه اعضای فامیلشان زخمی است. دیگه ما خواستیم که همراه از برادر ما کمک مالی کنیم. خیر می ته د دې پیښې په اړه لږ موږ ته معلومات راکړي. څنګه دا پیښه رامنځته شوه؟ دغه زما په خیال نه شله چې د شپې 2 بجې شاوخوا کې وې. دې ټیم کې ګرس شو نو چې راویښ شو توره تیاره وه، دوړې یادونه بهر ته راووتو. ما وایي که زما خري زمونږ قربان دي چې موږ په علاقه کې د خلک ټول راوتل وو، ورونه وران وو. نو ډېر ډېر عجیبه لمحه وه، ډېره سخته لمحه وه، ځکه چې هر یو په خپل کور باندې مصروف وو. چا زخمیان راویستل او چا پکې شهیدان راویستل. توره تیاره وه، وطن ښه نه لګېدل، سګرېټونه څه نه وو. ډېر عجیبه لمحه وه، ډېر داسې یو صغیره قیامت. الله پاک دې تاسو ته د دې په بدیل کې اجرونه درکړي او تاسو ته د صبر درکړي چې تاسو شهید هم لرئ، زخمیان هم لرئ. الله پاک دې هغوی ته جنت الفردوس نصیب کړي. موږ د باران رحمت خیریه بنسټ لخوا نه 15,000 نقد روپۍ تاسو سره مرسته کوو چې تاسو په دې باندې کوم ابتدایي ضرورت چې کوم شیان ته لرئ د خپل ځان ته هغه شیان واخلئ او مریضانو ته دوا لپاره دې استفاده وکړئ. مهرباني تاسو هم ډېره مننه چې تاسو دې ځای ته موږ ته راغلی او زموږ حقیقت نړۍ راسوئ او د بېوزلو خلکو سره مرسته کوئ. سلامت شئ. مننه. الله پاک تاسو ته اجرونه درکړي. سلامت. خپل نوم نو خلاص پټ د باندې
Das von mir ist das will ich دای موکتا دا ول موکتا دا واری کیتا دا دو وټه کې دا ونه پټه شي دې چا شای په کول شي دې چا رغنا دې په بدار شای مت شي صحیح دوستای محترم برادر ما میگه که شو در استراحت بودیم که بسته کل خانه رفتید هر چیز از بین رفته هیچ چیز نداریم و خود از برادر ما زخمی شده بود و الحمدلله دیگه از فامیلشان بچه است و خود از تمکم در زخمی شده دیگه الحمدلله دیگه از فامیلش ضرر ندیده و از بالعموم کل ظرفشان از بین رفته میگه کدام چیز دیگه نداریم مکمل هر چیز ما از بین رفته دوستای عزیز خواستیم که امروز مجدالله 5000 افغانی پول نقد کمک کنیم تا که یا بتانن تداوی خود کنه و اجناس که مورد نیاز خانه‌شان است به خود خریداری کنه مجدالله جان ورور دغه 15000 افغانی نقد روپی دي چې تاسو مونږ درته چې دې باندې خپل تداوی او کور لپاره باز شي چې ضرورت لري واخلي د 15000 افغانی د بنیاد خیری باران رحمت لپاره تاسو سره مرسته شو صحیح ده مننه الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله دوستان عزیز تیم باران رحمت لله الحمد عزیز ما رحمان الله صاحب و مهاجر صاحب و تخلصشان ممتاز که دو برادر ما که هستن در خوست کارمندای هستن که ما همکار هستیم با هم فضل جانم روز آغاز کرده بود متاسفانه کمک هفته‌روزگی یا هست دیگه بدوای شما انشاءالله که پیش میریم ما دیگه روز دوم پروگرام اول فضل جان آغاز کرده بود و ما میریم دیگه بخشایی که باقی مونده توضیحات خود شروع میکنیم که ممتاز صاحب اساس شی وایي نو اساس د خلکو وضعیت چې ولیدو بیخي خراب ده او د کور سهولتونه بغیر د دې نه چې د زلزلې ځپلي دي نو د ژوند سطحه بیخي خرابه ده خوراک او څښاک او د جامو اغوستل یا د کور سامان بسترې دا ټول ډېر خراب دي نو دغه خلکو سره چې هر څومره کومک وشي نو دوی د ژوند لږ ښه شي نو بنیادي ضرورتونه دي او د صحتي ضرورتونه دي اوبه او دغه شیان بیخي زیات ضرورت لري د خلک دا څه وجه ده د دې ځای ته کومک ډېر نه رسېږي دا څه وجه ده د لارې دا خو دوه وجې کېږي یو خو دا خبره ده چې دلته سوشل میډیا کار نه کوي چې دغو خلکو هغه هلته ویسي بل د لاره بیخي لرې ده او خاماسه راکړه که نه نو هغې نه څوک راتلی نه شي دلته چې دلته خلکو سره کومک وکړي خلکو ضرورتونه پوره کړي دمه شي تاسو هم څه ویل لرئ را فلم نوري صاحب کې خو باران رحمت نه ډېره ډېره مننه چې موږ مظلوم هېوادوالو سره لاسنیوی وکړو او بیا موږ چې دلته تحول ده که نه بیخي خرابه ده نو حتی که دوی اوس هم په خیمو کې اوسېږي دې په خاطر کورونه چې دي هغه بیخي تخریب شوي دي نو دې خلکو سره چې هر څومره مرسته وشي بیا هم کمه ده ځکه دوی کورونه موږ ولیدل دوی اقتصاد موږ ولیدو دوی ژوند سطحه چې موږ ولیده بیخي ټیټ لیول کې ده نو بیا هم باران رحمت نه مننه چې دوی ته په خپل وخت رسیدګي وکړه او باران رحمت نه هیله کوو چې دوی سره مرسته رحمان الله صاحب دا نقدي مرسته ستاسو په نظر څومره ګټوره ده نو د موادو په نسبت نقدي مرسته ځکه مهمه ده ځکه دوی چې هغه څه چې دوی ورته ضرورت لري ځکه دوی د ضرورت نه موږ نه خبرېږو نه څه ضرورت تاسو لرئ نو دوی کولی شي په دې نغدو پیسو باندې کوم ضرورت چې دوی اولیا ضرورت چې هغه پوره کړي نو که موږ مواد راوړي وي شاید هغه مواد دوی سره وي نو هغه بس اضافي وي نو نقدي مرسته ډېر بهترینه خبره ده عزیزان قن صحبت‌های همکارای عزیز ما رو شنیدین واقعا که اشاره‌های بسیار خوب داشتن و هنوزم ما برای شما دوستای عزیز صدا میکنم که لطفاً هموطنان عزیز فقیر و بی‌بضاعت که یک طرف نان خوردن نداشته باشی یک طرف یک آفت باشه خانه چپه شود زخمی داشته باشی شهید داشته باشی واقعا که طاقت فرساست و همین وقتی است که شما دستگیری کنید و باران رحمت فقط پل ارتباطی بین شما و